بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو د درسونو په ادامه راځو د کتاب دریم څپرکي ته د دوو زاویو د جمع او تفریق مثلثاتي نسبتونه. په مثلثاتو کې دا تر ټولو با اهمیت او با ارزښته اړیکې دي. دا کم روابط یا کم فورمولونه یا اړیکې چې موږ تاسې اوس بحث ورباندې کوو د دوو زاویو د جمع او تفریق مثلثاتي نسبتونه. د ابوالوفای بوزجاني د فورمولونو په نامه یې هم یادوي. ګوري فرض کړئ چې A او B دا دوې زاویې وي. زموږ تاسې په دې ځای کې هدف دا دی چې د دغه دوو زاویو د جمع او یا تفریق د جمع یا تفاضل نسبتونه د هرې زاویې د نسبتونو له جنسه. یعنی هدف مې دا دی چې فرض کړئ د A جمع B ساین د A جمع B دا د دوو زاویو جمع ده، د دې ساین د A او B د نسبتونو له جنسه څه شي راځي؟ د A جمع B ساین د A منفي B ساین د A او B د نسبتونو له جنسه څه شي راځي. یعنې یوې خواته به د دوو زاویو جمع یا تفاضل ولرو، بلې خواته به په تنهایي سره دا زاویې ولرئ. همداسې د دې زاویو کوساین د جمع یا تفاضل او همداسې د دې زاویو تانجانت. په دې موضوع باندې غواړو نن موږ تاسې بحث وکړو. راځم فورمولونه یې درته لیکمه. اول د دوو زاویو د جمع ساین ته راځو. ساین A جمع B دا فورمول باید تاسې ټول په یاد وکړئ. ساین A جمع B دا راځي ساین A ضرب کوساین B جمع کوساین A ضرب ساین B. دا وګورئ یو طرف ته څه شی لرو؟ د دوو زاویو یو طرف ته لرو د دوو زاویو د جمع نسبت، بل طرف ته د مغه زاویو نسبتونه په تنهایي حالت کې. او که چیرې دا A جمع B نه وي، دا A منفي B وي، یعنې د تفاضل دی بیا ساین څنګه درته راځي؟ عیناً همداسې اړیکه ده. تاسې ګورئ ساین A ضرب کوساین B او کوساین A ضرب ساین B بالکل د پورتنۍ اړیکې په شان ده، خو دلته دا علامه مثبت ده، په تفریق کې بیا دا علامه منفي. یعنې کولی شئ د دوی د ورته والي څخه ګټه پورته کوئ، په اسانۍ یې زده کوئ، حفظ یې کوئ. کوساین بیا څه رقم دی؟ د A جمع B. په ساین کې اول ساین بیا کوساین بیا کوساین و ساین داسې راځي. په کوساین کې بیا دا رقم دی چې اول دواړه کوساینونه راځي، کوساین A کوساین B، او بیا وروسته دواړه ساینونه راځي، ساین A ساین B، او د منځ علامه بیا څه شي؟ د دغې علامې خلاف. ګورئ دا چې مثبت دی دا به راسي منفي. کوساین A منفي B دا بیا څنګه راځي؟ عیناً پورتنۍ اړیکې ته ورته دی، خو د منځ علامه یې مثبت، ساین A ضرب ساین B. دا اړیکې باید د دواړه طرفه زده کړئ. یعنې که یو څوک موږ ته وایي چې ساین A جمع B څه شي دی، زما باید دا زده وي چې ساین A جمع B مساوي دی په ساین A ضرب کوساین B او جمع کوساین A ضرب ساین B. او په دې شکل یې هم باید زده کړئ. که مثال تاسو ته یو څوک وایي دا عبارت له څه څخه دی، کوساین A کوساین B منفي ساین A ساین B، ساین A او ساین B، داسې یو اړیکه. تاسې باید بیا په دې پوه سئ دواړه طرفه څخه، د ښی طرف څخه چپ طرف باید زده کړه، د چپ طرف څخه ښی طرف، دواړه طرفه باید زده کړئ. او چې دا اړیکه موږ ته یو څوک راکړي، موږ وایو خو دا د دوو زاویو د جمع یا تفاضل نسبت یې جواب راځي. خو کم نسبت؟ اول دواړه کوساینونه راغلي بیا دواړه ساینونه، نو دا خو کوساین دی د A و B. او اوس د جمع که د منفي د کوساین علامه د دوی خلاف وي، نو حتما د جمع والا. ګورئ دا اړیکه مې درته مخکې وویل. دا فورمول دا ثبوت هم لري، زه درته ثبوتوم. یو اړیکه درته ثبوتوم، د مثال په ډول اولینه اړیکه به بیا ثبوت کو. اپلا بیا تانجانت هم درته ولیکمه. تانجانت A جمع B بیا څنګه دی؟ A جمع B دا مساوي کیږي په تانجانت A جمع تانجانت B. تانجانت A جمع تانجانت B دا ضرورت نسته. یو منفي تانجانت A ضرب تانجانت B په دې شکل باندې. او که د تفاضل دی وغواړئ، تانجانت A منفي B دا بیا مساوي کیږي په تانجانت A منفي تانجانت B
پر یو جمع تانجانت A ضرب تانجانت B په دې شکل. دا و د دوو زاویو د جمع او تفاضل ساین و کوساین و تانجانت. نور نسبتونو ته ضرورت نه پیدا کوي، بس همدغه درې دانې چې زده کوئ کفایت کوي، ځکه هغه درې نور د دې درو معکوس دي. که چیرې ضرورت هم سي کولی سو هغه په ضربي معکوس بدل کو، ساین کوساین تانجانت ورکوي، بیا نسبتونه ترلاسه کو. دا مهمترینې اړیکې په ټول مثلثات کې دي. اکثریت د دې نه وروسته مطالب چې په مثلثاتو کې موږ تاسې مطالعه کوو د دغه اړیکو پایلې دي یا د دې اړیکو پر بنسټ ترلاسه سوي دي. ښه، راځم د اولي اړیکه د مثال په ډول باندې ثبوتوم، درته تاسې توجه ورته وکړئ. فرض کړئ یو مثلث دی، دا په یو اسانه میتود به یې درته ثبوت کړم. فرض کړئ دا یو مثلث دی او دا زاویې دي A زاویه، B زاویه او دا یې هم C زاویه. د دې زاویو مخامخ زولې په کوچنیو تورو باندې ونوموئ. دا یې ABC دا مثلث. اوس زه پر A زولې باندې ارتفاع رسموم. تاسې فرض کړئ چې دا ارتفاع ده، یعنې پر دې باندې عمود ده. کله چې مې دا ارتفاع رسم کړه، دغه د A زاویه په دوو زاویو بدله سوه، په مساوي نه. یعنې دا ناصفو زاویه مې نه دی رسم کړې، ارتفاع مې رسم کړې، خو د A زاویه په دوو برخو بدله سوه. زه یوې زاویې ته نوم ورکوم X او بلې زاویې ته نوم ورکوم Y. یعنې فعلا اوس X زاویه په چی شي تبدیله سوه؟ A زاویه په X و Y. یعنې که X او Y بیرته سره جمع کو چی شي ورکوي؟ د A زاویه. یو فورمول دی په هندسي کې د مثلث د مساحت د پیدا کولو لپاره. زه دلته تاسو ته په خلاصه توګه ولیکم، تاسو دې ته وګورئ. که چیرې تاسې په یو مثلث کې دوې زولې او د هغه دوو زولو که چیرې تاسو په یو مثلث کې دوې زولې او د هغه دوو زولو د منځ زاویه ولرئ، بیا د دې مثلث مساحت کولی شئ داسې پیدا کړئ: د هغه دوو زولو ضرب د دوی ترمنځ د زاویې ساین تقسیم پر 2. په دې اړیکه کې په کانکور کې سوالونه هم راغلي د مثلث مساحت پیدا کول. ډېر فورمولونه نور لري، خو یو له اړیکو څخه دا هم دی. که چیرې تاسې د دوو زولو ضرب راواخئ او د دې د منځ د زاویې ساین تقسیم پر 2 کوئ، د مثلث مساحت لاسته راځي. زه دا اړیکه کاروم. راځم بیرته دې اولي مثلث ته. دغه نقطې ته به م یو نوم ورکړم H. دا A خو نو دا ټوله زوله ده، د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې دا A زوله ده. دغه نقطې ته مې H نوم ورکړی. تاسې ګورئ ABC مثلث په دوو مثلثاتو باندې بدل سوی. ABC مثلث ABC که چیرې زه داسې درته ولیکم د ABC مثلث مساحت ABC، دا S به نو داسې معنا ولري، یعنې مساحت. د ABC مثلث مساحت آیا مساوي نه دی د دغه دوو مثلثونو د مجموعي مساحت سره؟ موږ وایو بلکل دا ABC مثلث خو په دغه دوو تبدیل کړی دی. نو راځم چې دا مساحت لیکم مساوي دی په د ABH مثلث مساحت، د ABH مثلث مساحت جمع کو د چی شي سره؟ د AHC مثلث د مساحت سره. AHC مثلث مساحت دوی مساوي دي. اوس نو د ABC مثلث مساحت د دې اړیکې مطابق راته ووایاست. د ABC زه به داسې ولیکم B ضرب C. ګورئ B ضرب C یعنې دا زوله ضرب دا زوله ضرب د دوی ترمنځ د زاویې ساین، د دې دوو زولو ترمنځ زاویه نو A زاویه ده. A زاویه ضرب ساین A تقسیم پر 2. دا مې د دې پر ځای ولیکئ. مساوي دی د ABH مثلث مساحت. ABH مثلث مساحت داسې یعنې کولی سو دغه زوله دا زوله وینئ، دې زول ته به یې نوم ورکړم چې پورته وایم H زوله. H ضرب C او ضرب د X زاویې ساین. H ضرب C ضرب ساین X تقسیم پر 2 او جمع دایم د دې پر ځای ولیکئ د AHC مثلث مساحت. د AHC مثلث B زوله ضرب H زوله ضرب د Y زاویې ساین تقسیم پر 2. نو BH ضرب B ضرب ساین Y
تقسیم پر 2. داسې یو اړیکه مو لاسته راوړه. اطراف به د دې اړیکې په 2 کې ضرب کړم. داسې یو شی ځینې جوړیږي b ضرب c ضرب ساین a مساوي دی په h ضرب c ضرب ساین x او جمع h ضرب b ضرب ساین y. اوس د دې مساوات اطراف پر بی سی باندې ویشم. دلته به بی سی د بی سی سره خلاص سي، یوازې به څه شي پاتې ساین a مساوي او دلته سی د سی سره خلاصیږي h پر بی پاتیږي ضرب ساین x جمع په دې ځای کې بیا بی د بی سره خلاصیږي h پر سی پاتیږي h پر سی ضرب ساین y. داسې یوه اړیکه ځینې جوړه سوه. اوس نو تاسې مثلث ته وګورئ چې h پر سی څه شی دی او h پر بی څه شی دی. ګورئ دا قایم الزاویه مثلث دی، وینئ دا زاویه قایمه ده، دا زاویه هم قایمه ده. h پر بی دغه بی هم وتر دی سی هم وتر دی. بی په دې مثلث کې وتر دی او سی په دې مثلث کې. h دا نو مجاوره زوله راله د وای دپاره. h پر بی یعنی معنا د وای کوساین. نو زه د دې په ادامه لیکمه چې ساین a مساوي رالی په د h پر بی پر ځای کوساین y ضرب ساین x جمع h پر c. چپ طرف مثلث کې وګورئ قایم الزاویه هم دی. h د x زولي مجاوره ده، د x زاویه مجاوره زوله ده پر c یعنی پر وتر، مجاور پر وتر دام کوساین دی خو د x زاویه. نو لیکم کوساین x ضرب ساین y او په اول کې مې درته ویلي و چې a زاویه دلته مو لیکلې وه a زاویه عبارت د چیش څخه دی x جمع y دی. نو بالاخره که زه د a پر ځای ولیکمه x جمع y دا مساوي راځي په ساین x اول کې لیکم ضرب کوساین y او جمع کوساین x ضرب ساین y. هماغه اړیکه چې په اول کې ما تاسو ته ولیکله هغه اړیکه مو پیدا کړه. دا د دې اړیکې د ثبوتولو دپاره تر ټولو ښه او اسانه لاره ده. هر څوک یې کولی شي په اسانۍ سره زده کړي. په دې ترتیب باندې دا اړیکې کولی شي ثبوت کوي. خو مهمه خپله اړیکه ده، نظر ثبوت ته خپله اړیکه ډیره مهمه ده چې په یادو یې وساتئ. دا یو فورمول، دا یې 2 فورموله، دا یې 3، دا یې 4، دا یې هم 5 او دا یې 6. دا 6 اړیکې حتمی په یادو ولرئ. یو تعداد مثالونه دي چې د دې اړیکو مطابق یې حلوای سو. اول به دې مثالونو ته راسم. ګورئ یو سوال دی، وایي د 15 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. د دې وروسته چې هر کله ما تاسو ټول نسبتونه پیدا کړي یوازې ساین کوساین تانجانت پیدا کو. درې نور نسبتونه خو د دوی ضربي معکوس دي، یعنې ضرورت نه دی تر څو یو څوک زموږ څه مشخصا پوښتنه ونه کړي چې پیدا که سیکنټ یا کو سیکنټ یا کو تانجانت، موږ یې نور ته پیدا کو. نسبتونه چې پیدا کو همدا درې چې پیدا کړله کفایت کوي. اوس ګورئ 15 درجې داسې یوه زاویه ده چې د دې نسبتونه موږ حفظ کړي نه دي، دا مشهوره نه ده. خو د دې زاویې یو ښه والی دا دی د 15 درجې دا د 2 زاویو د جمع یا تفریق په بڼه لیکای سو. د کومو 2 زاویو د جمع یا تفریق په بڼه؟ د مشهورو زاویو. اوس ګورئ 15 درجې زه کولی سم داسې یې ولیکم 15 درجې مساوي دی په 10 درجې جمع 45 درجې. نو زه دا زاویه اول د 2 زاویو د جمع په بڼه لیکم. که چیرې تاسو ته یو څوک وایي ولې 15 درجې نسو لیکلی 20 درجې جمع 55 بیا تاسو ورته وایاست لیکلی سو، خو د غیر مشهور په بڼه چې ولیکې بیا ته د دې نسبتونه نسې ترلاسه کولی. نو کوشش به وکړئ چې د مشهور په بڼه یې ولیکئ، د مشهور د جمع یا تفریق په بڼه. او که د مشهور جمع تفریق په بڼه نه لیکل کېدل نو دا کومې اړیکې چې موږ تاسې ویلي دي د دغو اړیکو په اساس باندې هغه سوالونه نه حلیږي. یعنې موږ تاسې د دې اړیکو په اساس باندې نسو کولی د 80 درجې نسبتونه پیدا کو. 80 درجې د 2 مشهورو زاویو په جمع منفي نه لیکل کېږي. نو دلته یوازې د کومو زاویو نسبتونه پیدا کولی سو؟ هغه زاویې چې جمع یا منفي د مشهورو زاویو د جمع یا منفي په بڼه لیکل کېږي، لکه 15 د 2 زاویو د جمع یا منفي په بڼه لیکای سي 10 درجې جمع 45 درجې، یا مثال 15 درجې 45 درجې منفي 10 درجې، یا مثال 105 درجې
شپېته درجې جمع 45 درجې. دا زاویه درته یادوم. یا د مثال په ډول باندې 120 درجې. دا کولی سي چې شي ولیکئ 90 درجې جمع 10 درجې. دغه زاویې دا زاویه او دې ته ورته چې د مشهورو زاویو د جمع و تفریق په بڼه ولیکل سي هغه پیدا کوی سو. هدف زما د مشهورو زاویو څخه دغه زاویې دي: 0 درجې، 10 درجې، 45 درجې، 80 درجې، 90 درجې، 180، 270. د دغه زاویو په بڼه که چیرې یو زاویه د دوی د جمع یا منفي په بڼه لیکل کېدل، بس د هغه زاویو نسبتونه پیدا کوی سو. اوس راځم د 15 نسبتونه درته پیدا کوم. اول به یې ساین پیدا کوم. ساین 15 درجې. ساین 15 درجې د 15 پر ځای به څه شي ولیکم؟ 10 درجې جمع 45 درجې. اوس چې مې دا ولیکئ دا وګورئ دا بالکل د ساین ا جمع بي بڼه یې واخیستل او د دې انکشاف نو موږ تاسې زده وو. څه مو ویل؟ ساین ا ضرب کوساین بي. اوس نو د ا پر ځای 10 راغلی نو ساین 10 ضرب کوساین 45 درجې جمع کوساین ا ضرب ساین بي، یعنی کوساین 10 درجې ضرب ساین 45 درجې په دې شکل. اوس نو ګوري په دې برخه کې د هر یو قیمت ستاسې زده دی. دا چې وضع کوي د 15 ساین پیدا کیږي. ساین 10 څو دی؟ 1/2. کوساین 45 جذر 2/2 جمع کوساین 10 جذر 3/2 او ضرب ساین 45 جذر 2/2. دا کسر صورت و مخرج سره ضرب کوي جذر 2/4. د دې کسر هم صورت و مخرج سره ضرب کوي جذر 6/4. ګډ مخرج ورته څو ونیسئ؟ 4 او صورتونه مستقیم جمع کوي جذر 2 جمع جذر 6. همدا وروستی جواب دی. د 15 درجې ساین موږ ترلاسه کوي. اوس راځم د 15 درجې کوساین پیدا کوم. بالکل په همدې شکل کار کوم. اول دا د دوو زاویو د جمع یا تفریق په بڼه لیکم چې فعلا موږ د چی په بڼه لیکلی؟ د جمع په بڼه. او زه ته چې انکشاف ورکم دا د کوساین ا جمع بي شکل لري. کوساین ا جمع بي څنګه کېدی؟ اول دواړه کوساینونه کوساین ا ضرب کوساین بي داسې یو شی راتلی کوساین ا ضرب کوساین بي. اوس موږ د ا پر ځای څه شی لرو؟ زه به دا په همدې شکل درته ولیکم. کوساین ا ضرب کوساین بي منفي ساین ا ضرب ساین بي. موږ اوس د ا پر ځای څه شی لرو؟ 10 درجې. نو دا راځي کوساین 10 درجې ضرب کوساین 45 درجې منفي ساین 10 درجې ضرب ساین 45 درجې. د هر یو قیمت مو زده دی. کوساین 10 جذر 3/2 کوساین 45 جذر 2/2 منفي ساین 10 او ساین 45. ګډ مخرج ورته ونیسئ. اول به کسرونه صورت و مخرج سره ضرب کوي جذر 6/4 منفي جذر 2/4 او چې 4 ورته ګډ مخرج ونیسئ په صورت کې جذر 6 منفي جذر 2/4. دا مو ترلاسه کړه. اوس راځم په دریم پړاو کې تانجانت پیدا کوم. تانجانت د 15 درجې دا به څنګه ولیکم؟ دا به اول په دې شکل ولیکو. تانجانت 10 درجې جمع 45 درجې. انکشاف ورته ورکوي. دا بیا داسې راتلی دا تانجانت ا جمع بي شکل دی. تانجانت ا جمع تانجانت بي چې اوس راځي تانجانت 10 جمع تانجانت 45 پر یو منفي تانجانت ا ضرب تانجانت بي تانجانت 10 ضرب تانجانت 45 درجې. قیمت گذاري وکړئ. تانجانت 10 غیر ناطقه بڼه لیکم کار ډیر اسانه کوي. 1/3 جمع تانجانت 45 خو یو منفي تانجانت 10 1/3 او تانجانت 45 یو دی چې ضرب یو هم کوي بیرته همدا شی. اوس به دا هم غیر واجب کوي دا هم غیر واجب کوي. ښه چې غیر واجب یې کو بالاخره تانجانت 15 درجې مساوي په څو درته راځي؟ صورت چې غیر واجب کوي راځي جذر 3 جمع 1/3 جذر 3 یو پړاو یې کدلې ته درته ولیکم جذر 3 جمع 1/3 او دا بل څنګه راځي چې دا غیر واجب کوي جذر 3 منفي 1/3. دا جذر 3 او دا جذر 3 خلاصیږي په صورت کې جذر 3 جمع 1 پاته سو او په مخرج کې جذر 3 منفي 1. دا د دې تانجانت مو هم ترلاسه کوي.
دې ته ورته یو بل سوال دی، هغه زاویه 15 درجې ده. آیا کولی سو دا د دوو زاویو د جمع یا تفاضل په بڼه ولیکو، خو په شرط دی چې زاویې مشهوري او 45 منفي 10. نو کولی سو دا سوال په اسانۍ حل کو. اول به ساین پیدا کو، ساین 15 درجې د 15 پر ځای به ولیکمه څو 45 درجې منفي 10 درجې. او اوس ورته انکشاف ورکوي، ساین 10 دلته به یو پړاو ولیکم، دا د ساین ا منفي بي شکل لري او راتلی ساین ا ضرب کوساین بي، یعنی ساین 45 درجې ضرب کوساین 10 بیا منفي کوساین 45 درجې ضرب ساین 10. قیمت گذاری وکړئ، جذر 2 پر 2 ضرب جذر 3 پر 2 منفي جذر 2 پر 2 ضرب 1 پر 2. ښه مساوي دی جذر 6 پر 4 منفي جذر 2 پر 4. سرعت د سرعت سره جمع کوي او تفریق کوي، مخرج کې مشترک ونیسئ. دا جواب. راځم اوس کوساین پیدا کوم. کوساین 15 درجې دا به اول په څه شکل ولیکو، 45 درجې منفي 10 درجې. کوساین ته چې انکشاف ورکوي اول کوساینونه راځي، بیا علامه چې منفي ده دا خلاف راولي جمع، بیا ساینونه راځي، ساین 45 درجې ضرب ساین 10 درجې مساوي قیمت گذاری وکړي، جذر 2 پر 2 ضرب جذر 3 پر 2 جمع جذر 2 پر 2 ضرب 1 پر 2. کسرونه ساده کوي، جذر 6 پر 4 او جمع جذر 2 پر 4 ګډ مخرج 4 صورتونه مستقیم جمع کوي. دا د 15 درجې کوساین. اوس راځم تانجانت ته. تانجانت 15 درجې دا مساوي کیږي، اول به د جمع یا تفریق په بڼه ولیکم چې موږ تاسې تفریق په بڼه لیکو. دې ته اوس انکشاف ورکم، دا د تانجانت ا منفي بي شکل لري چې هغه راتلی تانجانت ا منفي تانجانت بي. نو اوس د ا پر ځای 45 او د بي پر ځای 10، نو تانجانت 45 منفي تانجانت 10 او په مخرج کې یو جمع تانجانت 45 ضرب تانجانت 10. قیمت گذاری وکړئ، تانجانت 45 یو تانجانت 10 غیر ناطقه بڼه یې ولیکئ، جذر 3 پر 3 دی، خو دا شکل یې د سوال په حلولو کې ډېر ښه دی، بهتر شکل یې دا دی. اوس نو بالاخره تانجانت 15 درجې مساوي رالی په صورت غیر واجب کوي، جذر 3 منفي 1 پر جذر 3 مخرج هم غیر واجب کوي، جذر 3 جمع 1 پر جذر 3. جذر 3 که د جذر 3 سره اختصار کوي، تانجانت 15 درجې مساوي رالی په جذر 3 منفي 1 پر جذر 3 جمع 1. په دې شکل باندې دا سوالونه کولی سو حل کو. په راتلونکي درس کې زه د دې مثالونو مطابق ځینې افادې درته ساده کوم، ځینې نور مثالونه لرو، د دوی څخه یو تعداد نور فورمولونه ترلاسه کیږي، پر هغوی باندې کار کوو. تاسو تر راتلونکي لیکچره پورې په دې فورمولو کار وکړئ تر څو چې مو دا ښه اساسي په یاد وي. بیا په بل لیکچر کې هغه درسونه چې د دې فورمولونو په اساس باندې حلوو یا کاروو مثالونه ډېر درته اسانه کیږي.